سلامونه، وخت مو په خیر. پخوانی خبریال او د افغانستان بانک د عامه اړیکو مسؤل یما سیاوش په یوه چاودنه کې شهید شو. ولسمشر غني او نورو افغان چارواکو د نوموړي او ورسره د دوو نورو کسانو وژل غندلي دي. کندهار کې د ملکي وګړو پر زرنج د ماین چاودنې له امله 15 تنه شهیدان او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. ځایي چارواکي وایي پیښه نن سهار د ارغنداب ولسوالۍ په تابین سیمه کې رامنځته شوې ده. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي د پاکستان د ویزې لپاره په اوسط ډول هر ورځ $100 رشوت له افغانانو څخه اخیستل کیږي. امرالله صالح ویلي چې د ویزې اخیستونکو د نظم لپاره د حکومت طرحه بشپړه شوې ده. او بهرنیو هیوادونو ته د انارو صادرات زیات شوي دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي تیرو څو کلونو کې د انارو صادرات نږدې 6,000 ټنه ول، په داسې حال کې چې اوس یې کچه 62,000 ټنو ته رسیدلې ده. انجینیر محمد خان د غیرت بهیر پر ځای د مشرانو جرګې انتصابي سناتور ټاکل شوی دی. ولسمشر غني له غیرت بهیر څخه پاکستان ته د خودسرانه سفر وروسته د مشرانو جرګې غړیتوب واخیست.